ام رحمت للعالمین دا او د اولین ماخرین دا ام رحمت للعالمین دا ترنا قربان د بیٹا میں سلام دا ټول صفت بد باندې تمام دا ختمات د نام ناورا کې یہ مقام دا ټول صفت بد باندې تمام دا بیچک گران پکلا دا ماشاءاللہ بیچک گران پکلا دا دا انبیاء و تر بلا دا دا انبیاء و تر بلا دا پاک پلو بنا رچن کڑے دن اسلام دا ټول صفت بد باندې تمام دا پاک پلو بنا رچن کڑے دن اسلام دا ټول صفت بد باندې تمام دا ختمات د نام ناورا کې یہ مقام دا ټول صفت بد باندې تمام دا باب گور پہنچ ڈاڑے سباب گور پہنچ ڈاڑے دن یہ پکلا نغماڑے دن یہ پکلا نغماڑے نواب علی مروت دا وندے کلام دا ټول صفت بد باندې تمام دا سباب گور پہنچ ڈاڑے سباب گور پہنچ ڈاڑے دن یہ پکلا نغماڑے دن یہ پکلا نغماڑے نواب علی مروت دا وندے کلام دا ټول صفت بد باندې تمام دا نواب علی مروت دا وندے کلام دا ټول صفت بد باندې تمام دا بنات رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم د ارویدو سعادت مشتاسو حاصل کو جی لکه څنګه چې پروګرام په شروع کې ما وویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد د خلکو په شونډو د خنداګانو خورول دي د خوشحالۍ راوستول دي الحمدلله اوس د پاکستان سره سره د پاکستان په ګاونډي هیوادونو چې د امن سیان راغلی ده الله تعالی دې وکړي چې د پاکستان سره سره په کلهمه دنیا کې په خصوصي توګه د پاکستان د ګاونډي هیوادونو په خاورو چې د امن قیام دغسې قایم و دایم وي او د دې علاقو اوسېدونکي د خوشحالۍ سره مخامخ وي مشاعرې مخ په وړاندې بیولو نه یو ور بیا زه د ګنډي نیوز د ټیم په خصوصي توګه د دلریش مروت او د عرفان خان ډېره مننه کوم چې د موږ سره په دې پروګرام چې مکمل ملاتړ ده او د موږ سره موجود دي چې دا پروګرام سیخ په سیخه د ننداره ټي وي نه تاسو ته خوروسي ایله ده چې تاسو به دا پروګرام نه صرف ګورو بلکې خپلو ملګرو ته به یې لږو چې دغسې د دې پروګرام په خوند په څو رنګه سي جی خلک په ناست دي چې شاعران صاحبان څه وایي جي دا وخت ما سره یو شاعر ناست ده شادي خان مسترب هغه ته زه بلنه ورکوم د رحمان بابا د دې شعر سره چې منکر پر اعتراض کولی نشي چې منکر پر اعتراض کولی نشي دا د شعر د رحمانه که اعجاز بسم الله الرحمن الرحیم وضاحت خو جناب فرید خان صاحب وکړه زه به د صدر صاحب او د نورو د مشرانو شاعرانو په اجازت سره خپل کلام وړاندې کړه جی مطلع عرض ده گل ژغېده او که ګلاب ژغېده گل ژغېده او که ګلاب ژغېده دا چا د حسن آبوتاب ژغېده گل ژغېده او که ګلاب ژغېده
دا چا د حسن آبوتاب ژغېده احاطه ونه کړه د ستا د حسن چارسو تسلیم کړه او گرداب ژغېده او جی شعر دا موسی دا چا سره دوه ټکي وکړل موسی دا چا سره دوه ټکي وکړل چې له فرعون سره دریاب ژغېده موسی دا چا سره دوه ټکي وکړل چې له فرعون سره دریاب ژغېده او تا د عمر بن هشام واورېدل تا د عمر بن هشام واورېدل ما ته عمر بن خطاب ژغېده تا د عمر بن هشام واورېدل ما ته عمر بن خطاب ژغېده او جی بل شعر دا چې په د سټیج یې لافې شافې کړلې چې په د سټیج یې لافې شافې کړلې دغه لیډر و که کساب ژغېده ناسیح د مینې نه انکار کړو په ما ناسیح د مینې نه انکار کړو په ما لکه د اوښ مخ ته رباب ژغېده ناسیح د مینې نه انکار کړو په ما لکه د اوښ مخ ته رباب ژغېده او دال اغیار نوې فتنې راوړلې یهوده نسواره دال اغیار نوې فتنې راوړلې یلی رکیب خانه خراب ژغېده او زما په سر یې څومره چیګه خوړه زما په سر یې څومره چیګه خوړه زما په سر لکه نواب ژغېده زما په سر یې څومره چیګه خوړه زما په سر لکه نواب ژغېده هر چا په دوه لاسه سلام کړو راته بس خو ځواني وه او شباب ژغېده او د جنت حورو او د ده یوه سندر وه د جنت حورو او د یوه سندر وه دا مستریب له کوم کتاب ژغېده د جنت حورو او د یوه سندر وه دا مستریب له کوم کتاب ژغېده که تاسو صدر صاحب اجازه دي به یو مختصر غزل بل ووایو نمبر هم ورکوو دا خبره په ذهن کې ساته چې دا وخت دا پروګرام ټولې دنیا چې سیخ په سیخه کاته اوسي واوري ارشاد جی دا غزل عرض ده هجران له کومه راغی هجر شپه له کومه راغله رکیب له کومه راغی کشاله له کومه راغله د حسن تماشې خو موږ دنیا ته تماشه کړو ناسیحه دا لا بله تماشه له کومه راغله او چې سترګې مو څلور شي په خمار باندې ماړه شو دا جام له کومه راغی میکده له کومه راغله چې سترګې مو څلور شي په خمار باندې ماړه شو دا جام له کومه راغی میکده له کومه راغله بچیه ما درکړي و قلم او کتابونه ټوپک له کومه راغی تماچه له کومه راغله بچیه ما درکړي و قلم او کتابونه ټوپک له کومه راغی تماچه له کومه راغله او بل شعر د جی بس ورېځې د وصال وې چې شلې سلې په موږ تېرې بس ورېځې د وصال وې چې شلې سلې په موږ تېرې اوس دوند له کومه راغی بدمه له کومه راغله جی دا بل شعر ده دستا مراورتیا وه او ما سا ونه ختله حیران یمه چې دومره حوصله له کومه راغله یو وخت و د ضمیر سودا په هیڅ توکي نسله یو وخت و د ضمیر سودا په هیڅ توکي نسله لالچ له کومه راغی او پیسه له کومه راغله او دلریش صاحب فرید خان صاحب د توجه مو غواړه ما ویل د وخت یوسف په زه په هر قیمت اخلم ما ویل د وخت یوسف په زه په هر قیمت اخلم عزیز له کومه راغی زلیخه له کومه راغله سوچ دی جی ما ویل د وخت یوسف په زه په هر قیمت اخلم عزیز له کومه راغی زلیخه له کومه راغله او دا څوک و چې یې موټي بر کسان کړل سرفراز د بدر په ورځ دومره بدرګه له کومه راغله دا څوک و چې یې موټي بر کسان کړل سرفراز د بدر په ورځ دومره بدرګه له کومه راغله او ما ویل د باقي عمر تیروم په یوې سجدې به ما ویل د باقي عمر تیروم په یوې سجدې به خو یلې د اجل سپېره نیټه له کومه راغله
او اخیری شعر د جی پچا به اعتماد د فیصلې کړو مستریبا پچا به اعتماد د فیصلې کړو مستریبا بس ټینګه غیګرا کا ولانجل کوم راغلا تاسو ډیره مهرباني دا و شادي خان مسترب چې زبردست کلام تاسو ورنوارو د خوند مونه واقص جی دا پروګرام د موږ د نورنګ د خاورینه د ننداري ټي وي لوري خوروسي خدا وضاحت ها کول غواړم چې د پروګرام چې د موږ سره د ګڼډي نیوز هم مکمل ملاتړ حاصل ده زه د دوی مننه کوم د دې نه مخکې چې زه څوک غواړم د خپل نظم یو بند از کول غواړم ته د یو نوي ژوند په باب راته خبرې کوې ته د یو نوي ژوند په باب راته خبرې کوې بیرته د نه د بېلېدو را باندې زره کوې په خوږې خولې باندې کیسې لکه شکرې کوې داسې به وشي دا به وکړم دا غورې کوې او زما په خیال خو په دې ورځې کې باران نشته دی یوه وړه غوندې خوپونه د طوفان نشته دی جي د دې نه مخکې چې موږ دا پروګرام مخ په وړاندې بونځو د دې خبرې وضاحت هم کول غواړم چې دا پروګرام د کلهمې دنیا د غمجنو خلکو د خوشحالۍ په حوالې کولی شي جی اوس خواست کوم مشال خان سرکیوال ته چې هغه د خپلو زرینو خیالاتو څرګندونه وکړي فرید خان بھائی لیکل مې در کړی دي ان شاء الله ولعزیز یو خو به مات ګرځو که چې خو سره وزګار وای چې درود وایا مدام په مصطفی کا خوشي غواړي درود وایا مدام په مصطفی کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي او درود کا کامیابی دا هم د گبر رڼاګان درود کې زندگی ده او درود کې خوشیګان او درود کې ډېر سکون ده درود کې ډېر سکون ایخ الله کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي او درود وایا درود د وظیفه شام او سحر کا درود له فضیلت خپل وسه خلق خبر کا درود کې کمالونه دي رښتیا کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي و درود سره 15 وړه منځونه کړه په جمع کژه به د شي سمه ګوره سمه شي محکمه او په کار د توکل په بسم الله کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي و د مست جنت حوره به دستا کړي انتظار بل کېږي په جمعه الله سره دیدار و واپس کا پرده حق زر له سبا کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي او دا کبر تکبر او دا غرور په دې دنیا کارون غوند شکست بخوره ضرور په دې دنیا و دنیا چې جمع نکړه سود او غلا کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي و انصاف کا و یتیم سره او خوار سره هر ځای کې ملاتړ مکړه ظالم او لزردار سره هر ځای کې ژوندون به د رنګین وي په وګبه کا خوشي غواړي زړګي خطا نشه په دنیا کا خوشي غواړي او توبه وکړه مشاله له دروغو او له غیبت الله به درکړي ګوره بیا پوښتنه لوی جنت و دروغ نه دي په دې دروغ نشته په دې د مقصد چې جیر نه خطا شو د ترانه بیا وای چې توبه وکړه مشاله له دروغ او له غیبت الله به درکړي ګوره به پوښتنه لوی جنت او دروغ په دې کې نشته دی والله که خوشي غواړي زړګي خطا او دا بل مختصر غزل کوي بل د تمام عظمت بهر وخت وای چې ته مشتدوم غزل نه وای راشه وخنده جانانا راشه وخنده جانانا زنه دلته زنه هلته زندگی مکړه اسانه زنه دلته زنه هلته د جامونو حساب مکړه دومره را چې پر چلغم خلاص شم ایسا کیا قدردانا زنه دلته زنه هلته
او نور مې څوک دی بې له تانه ربه ستا فضل پکار ده ته مې ژغوره له هجرانه زه نه دلته زه نه هلته او فرید خان بی بل شعر ده د دنیا په اشرتونو په ډولونو کار ونه شو زه سکون غواړم له تانه زه نه هلته زه نه دلته او مقطع ده جی ما مشال نه ای خالقه دنیا خلق لاس په سر شول ما مشال نه ای خالقه دنیا خلق لاس په سر شول په ما تشه مهربانه زه نه دلته زه نه هلته جی دا و مشال سرکیوال چې تاسو کښلی کلامونه واورېدو زه یو وار بیا د نندارې ټي وي ملګري په خصوصي توګه فرمان خان روح الامین خان مطیع الله خان او علي نیازي او ورسره د ګنډي نیوز دلریش خان او د عرفان خان د زړه د تل نه مننه کوم ځان ژوندی په ځمکه خښ که لکه تخم ځان ژوندی په ځمکه خښ که لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه ځان ژوندی په ځمکه خښ که لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه او د رحمان بابا د دې شعر څخه زه ممتاز پروانه ته خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو څرګندونو کې چې ګرانو خوږو اورېدونکو او کتونکو موږ سره به خپله ملګرتیا جاري ساتو دا خلک به نور کلامونه هم وایي خو که تاسو ملګرتیا وه تاسو موږ سره موږ ته میسیج هم کوئ سو موږ به تاسو میسیج هم په دې پروګرام کې شاملوو او د تاسو د پروګرام خوښونه به هم موږ په دې پروګرام کې شاملوو جی بالکل دا وخت حاضر ده ممتاز پروانه بسم الله الرحمن الرحیم د نندارې ټي وي او د ګنډي نیوز شکریا ادا کوم چې دو د مشاعرې تابع کړې ده خاص کر د فرمان بھائی او د عرفان بھائی د ریښتو فرید خان به د چربته چې کومه ده هغې نه زه شروعات کوم د چربته موږ لکه خپل هغه چې ټاپه و چربته دا چې نه وي بیا نیمګوره او چربته دی مطلع عرض ده خدایا دا سرنګ مسلمان دی خدایا دا سرنګ مسلمان دی هر لوري سرې وینې تویږي سو خوشحالي کوي خندا کړي د چا له غم اوښ کې بهیږي ډېر من یو ځای خوښیو محفلونه ګوره بل ځای د وینو سیلابونه ګوره دې مسلمانو ته حیران یم زه په زړه کې یو بل نفرتونه ګوره فرید خان بھائی دا عقل کله به سرو کې راځي چې په یو بل باندې خوږېږي دا عقل کله به سرو کې راځي چې په یو بل باندې خوږېږي سو خوشحالي کوي خندا کړي د چا له غم اوښ کې بهیږي عظمت صاحب بچی مخام کوي د پلار انتظار پلار یې واپس را نشي خپله پلار پټ یې سو کسه په کفن کې راوړي شروع شي کور کې بیا چغار او پکار دا ظلم نه ده بیا نور څه دي خلکه تور سرې ښځې چې کونډېږي سو خوشحالي کوي خندا کړي د چا له غم اوښ کې بهیږي دل ریښ مننه وینو چې ښکلي چمنونه وران شول ښایسته ښایسته کورونه وران شول لاسونه پښې وهي مریض په کټ کې نشته ډاکټر هسپتالونه وران شول وینو چې ښکلي چمنونه وران شول ښایسته ښایسته کورونه وران شول لاسونه پښې وهي مریض په کټ کې نشته ډاکټر هسپتالونه وران شول دغه مقام خو د افسوس مقام دی اغیار محال پورې خاندېږي سو خوشحالي کوي خندا کړي د چا له غم اوښ کې بهیږي ممتاز صاحب ازغي مو خپله په لاسو کرلي ګرم کړو که نور نه دي پردو کرلي ځکه دوستار کله پګړی مو نیسي دی مو په وره کې په ویړو کرلي مننه ازغي مو خپله په لاسو کرلي ګرم کړو که نور نه دي پردو کرلي ځکه دوستار کله پګړی مو نیسي دی مو په وړه کې په ویړو کرلي ولې ګیلې او فریادونه کوو د خپله لاسه په موږ کېږي سو خوشحالي کوي خندا کړي د چا له غم اوښ کې بهیږي اخري شعر عرض ده فرید خان صاحب ژوند د ګیدړ په شان مزه نه کوي باطل ته څوک ترخه کیسه نه کوي ځکه محال د نن خراب ملګرو ورته خبره څوک توده نه کوي ژوند د ګیدړ په شان مزه نه کوي باطل ته څوک ترخه کیسه نه کوي ځکه محال د نن خراب ملګرو ورته خبره څوک توده نه کوي کوم د غفلت په خوب وده پروانه
قوم د غفلت په خوب ورده پروانه خدای خبر کله به پاسیږي څوک خوشحالي کوي خندا کړي د چا له غم اوښکې بهیږي ډېره مننه که چېرې ترنم مو کاره کوله فرید خان صاحب ترنم مو کبه درکوو او یقینا به درکوو خو ملګرو ته به هم ګورو دا وخت دا پروګرام د ننداره ټي وي نه سیخ په سیخه خوروسي د نندارې ټي وي ملګري ناستي لکه روح الامین فرمان خان مطیع الله خان او علي نیازي او زه په خپله غلام فرید خان فرید د تاسو سره په دې پروګرام کې شرکت کوم د دې پروګرام بنیادي مقصد د خلکو خوشحالي ده د دې نه مخکې چې زه عظمت علي عظمت ته خواست وکړم د ده غوښتنه به زه د اکرام الله ګران په دې شعر باندې وکړم چې که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم زما په هېڅ صورت کې شر نه لګي خواست کوم عظمت علي عظمت ته چې هغه د تاسو په مخ کې د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي. فرید خان صاحب ډېره مننه د ټولو ملګرو چیګې ووایه شعرونه خو ما ویله ډېر به ووایو څه به ووایو خو بهرحال په دماغو مو ډېر سخت بوج د ټوله ورځ ډېر سخت پروګرام هم داسې یو څو شعرونه به ووایو چې وخت رانه وتروړل یاران داسې بې وخته غوندې وخت رانه وتروړل یاران داسې بې وخته غوندې لکه شجر نه چې میوې بې وخته تاندې پرېوځي او شپې دې د یاد پرخه زما د زړه په ګل خوره شي سهار دې بیا د غم د نمر په سبب لاندې پرېوځي. دوه شعرونه نور دي فرید خان صاحب چې یو څو شعرونه نور دي دوه نه دي څلور دي. توبه مې وکړه ګناهونه مې له جان وچنډل د خدای په فضل ټول ګردونه مې له جان وچنډل او چې د پرواز مخه یې نه لیده په کار مې نه و لکه شاهین هغه پرونه مې له جان وچنډل او د جانان واړه تصویرونه مې واپس کړل ورته د جانان واړه تصویرونه مې واپس کړل ورته د جانان واړه احسانونه مې له جان وچنډل د جانان واړه تصویرونه مې واپس کړل ورته د جانان واړه احسانونه مې له جان وچنډل ولې به داسې مرور رانه یار زی عظمته که د سپیره فطرت خویونه مې له جان وچنډل. ډېره زیاته مننه الله مو خوشحاله و آباد لره. دا و عظمت علي عظمت چې زبردست کلام تاسو ورنه واورېده لږ کې چیګ هم وایو یو واره به د ځینو ملګرو ته بیا هم ورکوو چې چېرته محفل مشاعره یا مشاعره وي نو خلک د ترنم سوچ هلري چې چېرې مو ترنم واورېده جی ما سره په دا وخت په دې موقع باندې یو داسې شخصیت ناسته چې که د ترنم بېتاجه باچړه ورته ووایي نو بېجایه به نه وي په عمر خو سپین ږیره ده خو هغه د حمزه صاحب غوندې حوصلې لا ځوانې دي. شاسر خان لیونی د سره نورنګ اوسېدونکی ده او د ترنم په میدان چې د یو نام ده دی به موږ ته خپل کلام وایي په ترنم به یې وایي دا ورې چې وایي بیا وایي. تاسو ډېره شکریه ډېره مننه چې دا پروګرام د صاحبانو جوړ کړی د صدر صاحب په اجازت سره زه به لږ کې هو ها ورته کوم ځکه چې راکې ورته جوړ کړې بیا پاسه غزل به یې ارشاد
زه هم دغسې بیمار کړه پاک وه ډېر ښه طبیبان ورلره کړلو جواب یار په منډو یار په منډو پسې ګرځم غلی غلی نه په ویښه باندې خوښ یم نه په خواب کسبان د زمانې به درنه هېر شي کسبان د زمانې به درنه هېر شي که دې ولیدو زما د سر کساب ډېر ښه لیونیه لا به مړ شي لا به موړ شي ډېر ښه ملغلرې چې څوک باسي له دریاب زه خو د یار غم لیوانه کړی یم زه خو د یار غم لیوانه کړی یم او دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم ډېر ښه زه د یار غم لیوانه کړی یم زه د جانان غم لیوانه کړی یم او دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم ما ته خو یې ویلي وو چې تا یما ما ته خو یې ویلي وو چې تا یما دا مې د قسم نه دی بل چا یما زه خو د قسم ډېر ښه زه خو د قسم لیوانه کړی یم او دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم زه د جانان غم لیوانه کړی یم زه د جانان غم لیوانه کړی یم او دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم راوړې زنجیرونه ما پوتړې راوړې زنجیرونه ما پوتړې مکوې سوالونه ما خو تړې زه خو دغسې تم لیوانه کړی یم زه خو دغسې تم لیوانه کړی یم او دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم زه د جانان غم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم کله کله جوړه اور بلا کاشي کله کله جوړه اور بلا کاشي خدای دې کی زما مینا چې پاکه شي خدای دې کی زما مینا چې پاکه شي زه خو رقمو کرم لیوانه کړی یم دغه رقمو کرم لیوانه کړی یم او دا ځلې سم لیوانه کړی یم دا ځلې سم لیوانه کړی یم خلق دمونه تاویزان کوي خلق
دمونه تعویذان کوي لیونی سترګې د سوایه زړه باران کوي برندو سترګو دم لیونی کړی یم برندو سترګو دم لیونی کړی یم او دا زلې سم لیونی کړی یم دا زلې سم لیونی کړی یم زه د جانان غم لیونی کړی یم دا زلې سم لیونی کړی یم دا زلې سم لیونی کړی یم جی دا شاه سره خان شاه سره خان لیونی کلام تاسو ورود شاه سره خان لیونی به بل واره هو تیری دا داسې نه ده جی بالکل دا پروګرام د نندارې ټي وي نه سیخ په سیخه خپروسي او د موږ سره په دې پروګرام کې مکمل ملګرتیا کوي ګنډي نیوز موږ د دوه مکمل د ملاتړ په سبب باندې د دوی سره د مینې او د محبت څرګندونه کوو او ډېره ډېره مننه کوو وایي چې هغه برازي زما په لور خبره داسې ده هغه برازي زما په لور خبره داسې ده و یاره کې به ودې سوځکور خبره داسې ده هغه برازي زما په لور خبره داسې ده و یاره کې به ودې سوځکور خبره داسې ده او مینه قرباني غواړي بغیر د دې نه نه کېږي مینه قرباني غواړي بغیر د دې نه نه کېږي سله بله ما جوړوه شور خبره داسې ده مینه قرباني غواړي بغیر د دې نه نه کېږي سله بله مه جوړوه شور خبره داسې ده او بخښنه غواړم اوس زه خواست کوم ممتاز خان ممتاز ته چې هغه په کښلي کلام موږ ولمانځي ټولو نه اول خو زه د ننداره ټي وي او د ګنډي نیوز ډېره شکریا ادا کوو چې دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړ او بیا یې موږ خپلو مینوالو سره د ننداره ټي وي په سکرین باندې مخامخ کړو امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یو د صحت په جامه به یو څو شعرونه عرض دي وایي چې اسلام په دایره کې چې د امن خواهشمند وي اسلام په دایره کې چې د امن خواهشمند وي امیر وي که غریب وي چې انسان په درد دردمند وي بس داسې یو انسان ته مې په دوه لاسه سلام دی ممتازه زمونږ پیر دی چې پښتون وي غیرتمند وي بل یو شعر دا وایي چې لما سره یې نه لګي لما سره یې نه لګېږي داسې د خدای شان ده لما سره یې نه لګېږي داسې د خدای شان ده په 24 کروڑ عوام چې یو سړی ده په ما ګران ده لما سره یې نه لګېږي داسې د خدای شان ده په 24 کروڑ عوام چې یو سړی ده په ما ګران ده او چې ولې مو په یو بل باندې ښه ورځ نه لورېږي نفسي نفسي نارې دي هر یو کس نن پریشان ده او غزل عرض ده مطلع عرض ده جی وی چې ستا کیسه ټیک ته زه په خپلې باندې سوچ کوم ستا کیسه ټیک ته زه په خپلې باندې سوچ کوم یوه دې منم او دا بلې باندې سوچ کوم او چې په ثبوت او په دلیل مې کیسه وګټله چې په ثبوت او په دلیل مې کیسه وګټله ګټلې پرېږده په بایللې باندې سوچ کوم او چا هېرول زړه نه یستل د ګپ خبره نه ده چا هېرول زړه نه یستل د ګپ خبره نه ده هغه په زړه کې اوسېدلې باندې سوچ کوم او چې دا به څنګه پښتانه له ټوپک ډډه وکړي چې دا به څنګه پښتانه له ټوپک ډډه وکړي دغه خبرې سرخوړلې باندې سوچ کوم او کنډه چې کله راغورځېږي د پښتون په سر وي کنډه چې کله
راغورځېږي د پښتون په سر وي پښتون په سر راغورځېدلې باندې سوچ کوما او وی چې ملا د دین او د مذهب کیسه د سر په سترګو ملا د دین او د مذهب کیسه د سر په سترګو ستا د کردار سره تړلې باندې سوچ کوما ملا د دین او د مذهب کیسه د سر په سترګو ستا د کردار سره تړلې باندې سوچ کوما او چاته یې ویل پرون ممتاز سره میته به لګي چاته یې ویل پرون ممتاز سره میته به لګي نن د غرور په بام خطلې باندې سوچ کوما جی دا و ممتاز خان ممتاز چې تاسو خوشاله کلام ورنه واورېدو اوس رحیم الله دا خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي رحیم الله خان رئیسه دا نن ځوانان د سبا مشران دي موږ هم دغسې ځوانان وو شرمېدلو به هم کلام به مو نه څه ویلی خو اوس بسم الله الرحمن الرحیم رحمان بابا یو شعر دا وایي چې د محشر یاره مې نشته د رحمانه د محشر یاره مې نشته د رحمانه زه د داسې نازولي امت یم یو بل شعر دا وایي چې نه به ستا د حسن وار وي همیشه نه به ستا د حسن وار وي همیشه نه به زړه زما بیمار وي همیشه و انسان هر وخت په یو حال کې دلی نشي انسان هر وخت په یو حال کې دلی نشي په یو حال پروردګار وي همیشه او زه رحیم یې چې په زړه باندې رنځور کړم هغه حسن د ګلزار وي همیشه او یو بل شعر دا وایي چې یو ځل که په ضد شلمه نو نوم به دې وانخلمه یو ځل که په ضد شلمه نو نوم به دې وانخلمه او هسې د ارمان سره جهاد را باندې مه کوه واه 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 دا ځوانان دي او انشاءالله راتلونکي وخت چې به د دې علاقې نمایندګي هم کوي خو د دې نه مخکې چې زه مشاعره مخ په وړاندې بونځم زه خواست کوم شاسر خان لیوني ته چې هغه یو ښکلي ترنم سره ښکلی غزل ووایي روبای به بیا ساعته ورته وکړو د خیره اوله باندې ځکه چې هغه مخکې تاسو تېر شه که نه دلته نن ولې خاموشي ښکاري دلته کې نن ولې خاموشي ښکاري جنانتا پکې کمی ښکاري نن چې نن دل ته خاموشي ښکاري جنانتا پکې کمی ښکاري نن چې نن دل چیرې وتلې هیڅ خبر د نه کړم چیرې وتلې هیڅ خبر د نه کړم دغه سزا خو نه کفي ښکاري دغه سزا خو نه کفي ښکاري جنانتا پکې کمی ښکاري نن چې محفل
د زمانه گردش وهل نه یې د زمانه گردش وهل نه یې زکا گرمی درته سردی ښکاري زکا گرمی درته سردی ښکاري جننتا پکې کمی ښکاري نن چې محفل چې ما ووینې او په بل لاس واچوې چې میان د کړم زه په برنځو سترګو روغ مې نه ولیدې ما په خپلو سترګو ما به زر د ګبر غاړې ته نږدې کې او که د پورې کړه کجل په تورو سترګو لیونی به چیرې ډنګ مکان کې مومې او که ور ودې کتل چیرې په مړو سترګو چې ما ووینه په بل لاس واچوې چې ما ووینې او په بل لاس واچوې د دې جواد ته بېرمې ښکاري د دې جواد ته بېرمې ښکاري جننتا پکې کمی ښکاري جننتا کلیونی خورتا خلق وایي او کلیونی خورتا خلق وایي ماته خو ټول خلق لیونی ښکاري ماته خو ټول خلق لیونی ښکاري جننتا پکې کمی ښکاري نن دې محفل زبردست وای سلی ونو ته په مسکا مسکا کې عقل خای سلی ونو ته په مسکا مسکا کې عقل خای دلته خو روغم لیونیان شي چې مسکا یې غوندې شي جی دا پروګرام د نندارې ټي وي د طرف نه خوروسی سیخ په سیخه د نندارې ټیم ملګری فرمان خان وزیر روح الامین خان علي نیازی او مطیع الله خان هم موجود دي او ورسره د ګنډي نیوز د عرفان خان او ورسره دلریش خان موږ د زړه د تل نه مننه کوو چې دوی موږ سره په دې پروګرام کې شامل سره او د موږ پروګرام نه صرف وکاته بلکې دنیا ته خوري هم الله تعالی دې وکړي چې د موږ دوی دا ملګرتیا د ډېر عمر دپاره همیشه جاري وي د دې نه مخکې چې زه صدر صاحب ته خواست وکړم یا په خپله څه ووایم زه شادي خان مسترب ته یو وارې بیا خواست کوم چې هغه مختصر خو کښلی کلام پیش کړي
صاحب جی لږ کی توجه خو به موږ ځکه غواړه چې موږ سنجیده شاعران یو شاعري مو لږ کی سنجیده غوندې ساده جی دا نیوز والے ته او د ټي وي والو ته ډالۍ کوو 14 اگست پاره مې لیکلی و تترخیل مشاعرې چې مې ویلی و خو یوه ملګري هغه و چې دا پاکستان هوټل ده د پاکستان نظمګو غزل دلته بیا ووایه جی عرض ده فرید خان صاحب دنیا ته شو بیا قدر و قیمت د پاکستان جنت باندې به ورنکو جنت د پاکستان دنیا ته شو بیا قدر و قیمت د پاکستان جنت باندې به ورنکو جنت د پاکستان ته وګوره نړۍ کې چې سترګې د ولاړ سلام کوم چې ګورم جرأت د پاکستان او قسم د که یې بون ګوټ کړي تر عمر تر قدیمه که سلزله دشمن جوړ سی بھارت د پاکستان قسم د که یې بون ګوټ کی تر عمر تر قدیمه که سلزله دشمن جوړ سی بھارت د پاکستان او کشمیر مسلمانان دې که آزاد نکړل پروغه بیا دا واری به ووینې طاقت د پاکستان کشمیر مسلمانان دې که آزاد نکړل پروغه بیا دا وری به ووینې طاقت د پاکستان د قید او د اقبال په مزار بل دي مشالونه دا دواړه ګڼو موږه سعادت د پاکستان لیډر کا مبلغ کا مجاهد او کده فوج لیډر کا مبلغ کا مجاهد او کده فوج دا شکر د دنیا ته دی جوت د پاکستان او فرید خان صاحب توجه مغواړه د لا اله الا الله مقصد یې د بنیاد دلریش صاحب د لا اله الا الله مقصد یې د بنیاد هر څوک تسلیموي ځکه عظمت د پاکستان د لا اله الا الله مقصد یې د بنیاد هر څوک تسلیموي ځکه عظمت د پاکستان که غرونه که سیندونه دي که فصل که باغونه که غرونه که سیندونه دي که فصل که باغونه کړم شکر د الله په هر نعمت د پاکستان عزت او بېعزتي د تا په لاس کې د خالقه قیامت پورې وساتي عزت د پاکستان اخیری شعر د جی د انس او جن لاسکیا فرشتے را کوي داد د انس او جن لاسکیا فرشتے را کوي داد چې کله مستریب کوم صفت د پاکستان مهرباني ګرانو او خوږو اورېدونکو او کتونکو دا پروګرام د نندارې ټي وي نه سیخ په سیخه تاسو ته خپروسي الله تعالی دې وکړي چې تاسو دا وخت دا پروګرام په انتهایي شوق سره ګورو ما سره شاعران خو دومره ډېر نه دي خو ولې ځینې ملګري داسې دي چې هغونه موږ بار بار اورېدل غواړو نو که یې موږ د مشال سرکۍ نه یو کلام بل وارو نو خبره به بېجایه نه وي جناب وایي چې زوړ شعر ده خو زه بیا نه وایي درته وایم ځکه چې بیا عظمت وایي چې دا تا بوله وایي ځان لاهو کا په دریاب د عاشقي ځان لاهو کا په دریاب د عاشقي چې ناموس نه کړې خراب د عاشقي او د دنیا مینه کده خو بې فایدې ده ګنې وګوره کتاب د عاشقي او زاهدان یې ناروا ګڼي چې ولې زاهدان یې ناروا ګڼي چې ولې حقیقت کې د ثواب د عاشقي او نوره کل واړه کارونه ناکامیاب دي یو روزګار د کامیاب د عاشقي ویل چې آیا مشاله پکې حال د ښکلو وایه ګرځوت رخ کې رباب د عاشقي غزل ده وایي چې مه کوه ګیلې راته هر آن پته دې ولګي وار کوه زړګیه د جانان پته دې ولګي او څه به چاته وایم چې یار څه راباندې کړي دي
څه به چاته وایم چې یار څه راباندې کړي دي لا خو لوټ لګیا ده د تاوان پته دې ولګي څه به چاته وایم چې یار څه راباندې کړي دي لا خو لوټ لګیا ده د تاوان پته دې ولګي او نه کوم ګیله ورنه کوي دی چې یې زړه غواړي نه کوم ګیله ورنه کوي دی چې یې زړه غواړي یار د ډېر ستم او زما توان پته دې ولګي او هر وخت راته وایي دیدنونه ډېر په ګرانه وي هر وخت راته وایي دیدنونه ډېر په ګرانه وي سر په تلي وړم د ګران ارزان پته دې ولګي وایي چې مقصد فرید خان صاحب پرېږده مشال په زړه دې واړه واړه ختمه کړي پرېږده مشال په زړه دې واړه واړه ختمه کړي یار مسلماني او د ایمان پته دې ولګي دا مشال خان نو زبردست کلام یې وي خو موږ چونکې دوم واره ډېرو ملګرو ته ورکو ظاهره خبر ده چې ځینې خلک په دې خفه کېږي چې دوم واره دې ما ته ولې نه کړه کنې ما په خپله څه نه دي ویلي خو چلو تلو چې په مخ کې یو څو شعرونه وایم چې زه چې درته څه وایم ښه کوه زه چې درته څه وایم ښه کوه ښکل یې د رقیب په کیسو نه کوه او وخته څه بوزدل نه یم چې سوال وکړم هر چې څه کولی شي هغه کوه وخته څه بوزدل نه یم چې سوال وکړم هر چې څه کولی شي هغه کوه او څوک په ننداره چې ستا د اوسن و اوس د هغو خلکو ننداره کوه څوک په ننداره چې ستا د اوسن و اوس د هغو خلکو ننداره کوه او یره باره چپ ولې خیر خو دی یاره باره چپ ولې خیر خو دی وایه که نه څه وي کیسه کوه یاره باره چپ ولې خیر خو دی وایه که نه څه وي کیسه کوه ځان ته که جنت ګټې زایده ته ما ته یې د مینې مسله کوه ځان ته که جنت ګټې زایده ته ما ته یې د مینې مسله کوه هېڅ درنه فرید ښکلو کې نه غواړم تش سلام د سر په اشاره کوه زه یو ور بیا د دې نه مخکې چې زه یو شاعر ته دعوت ورکوم د ګنډي نیوز عرفان الله او دلریش مروت انتهایی مشکور یم او د زړه د تل نه د دوی قدر کوم چې دوی موږ درانه کړل موږ یې درانه کړو او انشاءالله په راتلونکي وخت چې به موږ د یو بل سره دغسې ملګرتیا کوو اوس لکه څرنګه چې ما وویله چې دوم واري مو شوري کړي دي نو زه مړه ممتاز خان دی ما په څنګ چې ناسته په دې پوهېږم چې که د کلام مې وانه لرلې که نه نو کېدای شي نه چې دوه کسان په سړي په لارې پرېدل که نه نو چا ورته چې ولې پرېږدي ویل چې دا شاعر داسې شاعر د کلام ورته وایي ما ول نار بیر نیسي چې خامخا نو زه ممتاز خان ته خواست کوم چې هغه خپل کلام پیش کړي دا یو غزل د چا په فرمایش باندې وایي چې دا زړه مې غواړي ستا ملاقاتونه درې څلور دا زړه مې غواړي ستا ملاقاتونه درې څلور موبایل کې د لرمه تصویرونه درې څلور او لتانه به جانانه د وفا څه تمه وکړم لتانه به جانانه د وفا څه تمه وکړم چې را دې کړل رټلي جوابونه درې څلور لتانه به جانانه د وفا څه تمه وکړم چې را دې کړل رټلي جوابونه درې څلور او دستا په بادشاہي کې اے جانانه ستمګره دستا په بادشاہي کې اے جانانه ستمګره پوره نشول زما د ارمانونه درې څلور او موبایل کې د لرمه تصویرونه درې څلور او تا اورا پسې ونه کړل اشنا رانه خفه شوې تا اورا پسې ونه کړل اشنا رانه خفه شوې چې ومې کړل اشنا درنه سوالونه درې څلور او تا اورا پسې ونه کړل او ته نه را سره لاړلې په لاره د وفا او ته نه را سره لاړلې په لاره د وفا او پورا دې نکړه خپل کړي لوزونه درې څلور
او چې تا لاسونه واخیستل اشنا د یارانې نه چې تا لاسونه واخیستل اشنا د یارانې نه ممتاز وکړل د صبر تعویذونه 3 او موبایل کې د لرمه تصویرونه 3 جی دا مشاعره د ننداري ټي وي له لوري نه سیخ په سیخه خپرول شوې د ننداري ټي وي ټول ملګري عرفان بالکل لیوانی ته ما دا خواسته چې دا اوس داسې غزل ورته وایي چې دا پاتې خلک لیوانیان کړي صدر صاحب هم پاشته نه نمبر خو به سره تیرو نه صدر به موږ صدر صاحب یو ته به څو خبرې وکړي لیونی فرمایش راغلی ده شاه سرخان لیونی یو واري بیا د تاسو په مخ شي کله نه کله بد ما زخه حیا کولا پرون مې تا مخې جړل و تا خندا کولا کله نه کله بد ما زخه حیا کولا پرون مې تا مخې جړل و تا خندا کولا زه په جړاوم تب بار بار مخ شیشه کې کتو زه په جړاوم تب بار بار مخ شیشه کې کتو دروغجن نه یم یارۍ مې پرشتیا کولا پرون مې تا مخې جړلو تا خندا کولا کله نه کله بد ما زخه حیا کولا پرون مې تا مخې جړلو تا خندا کولا ما خو اوله درته ویلي وو چې یم غریب ما خو اوله درته ویلي وو چې یم غریب ما خو اوله درته ویلي وو چې یم غریب په هغه وخت کې به د بې حده وفا کولا پرون مې تا مخکې جړل و تا خندا کولا کله نه کله بد ما زخه حیا کولا پرون مې تا مخکې کتل و تا خندا کولا په رخسار باندې خوارې کړه زلفان رو رو د ماشوم زړګی مې کړه پریشان رو رو یو زه نه یم چې خدمت یې کړم دلبره پیر د حسن جوړوي مریدان رو رو یو زه نه یم چې خدمت یې کړم دلبره پیر د حسن جوړوي مریدان رو رو لیونی باندې باغ او راز اختر وي دل ربا کترې نه وکړو پورسان رو رو زه لیونی یم خو نور خلق مې لیونی نه بولي زه لیونی یم خو نور خلق مې لیونی نه بولي ما لیونی درته د ځان ته دعا کوله پرون مې تا مخکې جړل و تا خندا کوله کله نه کله بد ما زخه حیا کوله
پرون مې تا مخکې جړلو ته خندا کوله. ډېر الله ډېر زبردست. دا و شاه خان لیونی چې د کلام موږ تاسو خپل هم واورېدو او دا وخت ډېر لوی فرمیشونه د عربو د خاورې نه او د باره خاورې نه راغلي وو، نو لازمي ورکو اوس د دې نه مخکې چې زه صدر صاحب ته موقع ورکوم نو یو وړوکی غوندې نظم عنوان یې ده الوداع. په خصوصي توګه دا د باره دنیا ته تلو مسافرو دپاره ده. ته د ژوند په خوږو ښاد شې، ته خوشحال اوسې همدمه، خدای دې وساته په فضل د دنیا له هره غمه، په هر ځای در سره مل شه ای زما خوږه صنمه، د ازغو نه ډکه لار هم په قدرت که درته سمه، او زه دعا درته کومه په هر ځای دې نګهبان شه، هر مشکل زما د حقه کوي ګران درته آسان شه، او په کوم ځای کې چې ته اوسې هغه ځای درته چمن شه، بیابان وي که صحرا وي درته جوړ لکه ګلشن شه، بدخواهان د تا لالیه په ارمان د ګور کفن شه، ستا د سترګو چې ازغي وي ورته اور خپل وطن شه، یادوم به ستا ښېګړې احسانونه تل تر تله، خو د دې نه علاوه هم یو خبره واوره بله، او ستا یادونه په زړګي کې راته پاتې امانت شول، سر دې وخورم خدای ګواه دی یو ذره که خیانت شول، دا یادګار ته مې د مینې د ژوندون زیب و زینت شول، خدای دې وکړي پس د مرګه که تر ورځ د قیامت شول، او دا یو لوز د پښتون دی، دا اقرار د مسلمان دی، پرې قایم به یم همدمه، دا می دین دا می ایمان دی، او ستا نخرې ستا بهانې به وایه څنګه هېرومه، ستا د مینې ترانې به وایه څنګه هېرومه، ستا نخرې ستا بهانې به وایه څنګه هېرومه، ستا د مینې ترانې به وایه څنګه هېرومه، ستا د سترګو میخانې به وایه څنګه هېرومه، خپل زړګی نینې نینې به وایه څنګه هېرومه، او وایه که نه وایه دا ګمان دې ولې راغی، دا منحوس غوندې یو لفظ په زبان دې ولې راغی، د تا مینه رانه مرګ هم ښکل یې نشي هېرولی، د تا مینه رانه مرګ هم ښکل یې نشي هېرولی، ستا یادونه مې د زړه نه په هیڅ شان نشي ایستلی، زه د وخت هره څپېړه په خندا شم زغملی، د حالاتو هر طوفان ته هرکلی شم ویلی، او ته د خپل منزل په لوري زه اشنا په مینه مینه، زانګه مه د فکر ټال کې واوره دا په مینه مینه، او چې منزل په لور زمانه شی روان د دې نه مخکې، که پوره زما حسینه یو ارمان د دې نه مخکې، خدای خبر چې وي لیدل به په کوم شان د دې نه مخکې، او که نه به وي لیدل هم په جهان د دې نه مخکې، التجا درته کومه د فرید د سترګو توره، لکه وړاندې یو ځل بیا هم په مړو سترګو راوګوره. ګرانو خوږو اورېدونکو او کتونکو دا پروګرام د نندارې ټي وي لوري نه خپروسي، د نندارې ټیم ملګري فرمان خان، وزیر روح الامین خان، علي نیازي او مطیع الله خان هم موجود دي. په دې موقع کې موږ د عرفان خان ملګرتیا نکو یاد نو دا خبر به هم بې جایه وي، او موږ په دې موقع باندې د دلریش خان هم مشکور چې دوی موږ سره په دې موقع باندې مکمل ملاتړ وکړو، او اوس زه د مایک ورکونه کوم چاته د دې پروګرام د دې غونډې مشر دلریش خان مروت ته، چې هغه خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي. دا دلریش ورور دا څه ونڅه اچھا ماول کی صفه دا خو لیدې سي تاوله اه مو کنه یې ما ول وته
اول زه د نندارې ټي وي والے فرمان خان او ګنډي نیوز والے عرفان ډاکټر عرفان خان او دا سره ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم جناب فرید خان فرید صاحب د نور مشران دا خو ټول معنا غټ مشر شاعران دي خو بهرحال دوی د خدای عزت وکړي چې یاره دغه غټ هغه یې ماته په رغاړه کو اوس وتی فرید خان صاحب کوم سړی چې محبت لري په زړه کې کوم سړی چې محبت لري په زړه کې ها به هر سړی عزت لري په زړه کې کوم سړی چې محبت لري په زړه کې ها به هر سړی عزت لري په زړه کې هغه خلک ناکامیو طوفان یوسي هغه خلک ناکامیو طوفان یوسي چې غریبو نه نفرت لري په زړه کې هغه خلک ناکامیو طوفان یوسي چې غریبو نه نفرت لري په زړه کې په ژوندون به غلط کار چیرې ونه کړي په ژوندون به غلط کار چیرې ونه کړي څوک چې ډار د آخرت لري په زړه کې په ژوندون به غلط کار چیرې ونه کړي څوک چې ډار د آخرت لري په زړه کې مین چیرې د میږي ازار نه اخلي مین چیرې د میږي ازار نه اخلي سپین صفا لوی صداقت لري په زړه کې شادي خان مشتریف صاحب وته یې خپل خو پرېږده وه پردي مې پکې جای کړل خپل خو پرېږده وه پردي مې پکې جای کړل دل ریش داسې سہولت لري په زړه کې وته یې یار الف او جان د بې غوندې تخکاري زاړه خلک د کعبې غوندې تخکاري احترام چې د کاف او د ری نه کړي